تاسو خوشبخته یاستئ چې دا ویډیو ګورئ ځکه په دې ویډیو کې داسې یو عمل درښیم چې د هغې په کولو سره د ټول عمر ګناهونه بخښل کیږي. حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او راته یې وفرمیل چې ای عباسه ای زما تره آیا تا ته یو تحفه در نه کړم، آیا تا ته بخشش ونه کړم، آیا تا ته داسې یو چیز په اړه خبر در نه کړم چې تا د ټول عمر ګناهونه پرې معاف کیږي؟ نو هغه ورته ویل چې ولې نه غواړم. نو ورته یې وفرمیل داسې یو عمل درته ښایم چې د هغې په کولو سره الله تعالی د ټول عمر ګناهونه تا ته بخي، که هغه مخکیني وي او که وروستني وي، که واړه وي او که غټ وي، که زاړه وي او که نوي وي، ټول ګناهونه درته بخي. نو هغه عمل دا ده 4 رکعته د صلات تسبیح په نامه لمونځ ده هغه وکړه. په دې ترتیب سره کله د چې نیت وتاړه د ثنا څخه وروسته 15 ځله دا کلمات تکرار کړئ ځان سره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 ځله به دا ځل ووایئ. بیا به تسمیه بسم الله ووایئ، اعوذ بالله به ووایئ، الحمدلله به ووایئ، سورت به ووایئ. کله چې دا خلاص کړه 10 ځله به بیا همدغه کلمات تکرار کړئ. بیا به لاړ شي رکوع ته، د رکوع د تسبیحاتو څخه وروسته 10 ځله یې په رکوع کې تکرار کړه. بیا راپورته سولې 10 ځله دا بیا تکرار کړه او بیا لاړ شه سجدې ته. د سجدې تسبیحات چې کله خلاص کړه 10 ځله یې هلته ووایه همدغه کلمات، او د سجدې څخه چې بیرته پورته کیږئ د دواړو سجدو ترمنځ 10 ځله دا کلمات تکرار کړه. او بیا چې سجدې ته ځې د سجدې د تسبیحاتو څخه وروسته 10 ځله همدغه کلمات چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمات تکرار کړه چې په یو رکعت کې 15 ځله دفعې راځي. که چیرته تاسو 4 رکعته پوره کړئ په همدغه ترتیب سره 300 ځله ترې جوړیږي. نو دغه کلمات او دغه لمونځ که چا وکړه نو د الله تعالی هغه ته ټول تیر شوي او راتلونکي ګناهونه، واړه او غټ ګناهونه، هغه چې په قصد کې شوي دي، هغه چې په سهوه کې شوي دي دا ټول ورته معاف کوي، په شرط دی چې توبه وباسي چې په آینده کې دغه کارونه چې د کړي دي، هغه ګناهونه چې د کړي دي هغه به بیا نه تکراروي. که چیرته په دغه لمانځه کې تاسو غلط سولئ نو فرض کړئ د رکوع تسبیح در څخه پاتې شوه په سجده کې راوګرځوئ، د سجدې در څخه پاتې شوه په ولاړه کې راوګرځوئ. یعنې هر تسبیح چې در څخه پاتې کېږي کوشش وکړئ چې په بل بعدي رکن کې د هغې ګرځونه وکوئ. فرض کړئ تاسو مثلا سورت مو وویلې او رکوع ته لاړئ تسبیح مو نه ویلې، نو په رکوع کې د 10 ځایه په ځای 20 ځله هغه تسبیح تاسو تکرار کړئ. که چیرته چاته د شمیر مشکل په شمیر کې غلطیږي کولی شئ د ګوتې په فشار سره تاسو دا شمار کړئ، هغه اندازې ته نه چې تاسو توجه سکون له منځه لاړ شي، دغه نه چې تاسو هغه حساب درڅخه غلط نه شي. کولی شئ د 4 رکعتو په ځای 2 رکعته هم وکوئ او 4 رکعت تاسو پوره کړئ. نو په دې هیله چې دغه عمل تکرار کړئ. په رد المختار کې راځي چې که دغه عمل روزمره وشي ښه خبره ده، ثواب ده پکې. که روزمره نه وي په هفته کې یو ځل وکوئ، که په هفته کې نه وي په میاشت کې یو ځل وکوئ، که په میاشت کې نه وي په کال کې خو حتما وکوئ، که په کال کې نه وي په ټول عمر کې یو ځل باید سړی وکوئ. او که چېرته یو سړی په ټول عمر کې هم یو ځل نه کوي نو دا د هغه د ایمان په سستوالي دلالت کوي. نو په دې هیله چې الله تعالی موږ ټولو ته د توفیق عمل راکړي او دغه ویډیو د ټولو سره شریک کړئ تر څو ټول ترې مستفید شي او ګټه ترې واخلي. ما هم د دوهم څخه مه هېروئ. الله مو مل شه. خدای په امان.